د وینې ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. زه مینه افغان یم. له پوهنتونونو څخه د استادانو دندو د استعفا پر دوام د کابل پوهنتون استاد جاوید مومن هم له دندې استعفا ورکړه. یاده دې وي چې یوازې نن ورځ 4 استادانو له پوهنتونونو استعفا کړې ده. د طالبانو غږیز پیغام وايي اعتراضونه وځپئ او خلکو ته خبرداری ورکړئ چې خپلې ښځې کنټرول کړي. د طالبانو یو لوړپوړي پوځي ته په منسوب غږیز پیغام کې هغه امر کړی چې د ښځو د زده کړو د منع کولو لپاره د طالبانو د مشر د پریکړې پر وړاندې اعتراضونه باید وځپل شي. دغه غږیز پیغام چې روښانه نه ده کابل کې د طالبانو د کوم پوځي مسؤل د چهارشنبه د لیندۍ پر 13مه نیټه خپور شوی دی. د طالبانو دغه پوځي مسؤل وایي چې کابل ښار کې د اعتراضونو د ځپلو لپاره یې په هر امنیتي حوزه کې سل کسان ځای پر ځای کړي دي. په دغه غږیز پیغام کې امر شوی چې د سیمو وکیلانو او د جوماتونو امامانو ته دې وویل شي چې خلکو ته خبرداری ورکړي تر څو خپلې ښځې او نجونې کنټرول کړي. د طالبانو دغه پوځي وایي که ښځې او نجونې کنټرول نشي امامان، وکیلان او سپینګیري به ګرم وګڼل شي ځکه شرعي نظام دی او د امیرالمؤمنین د امر پلي کول حتمي ده او خلک یې باید هرومرو ومني. پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې ځنډېدل. پاکستان وايي اسلامي امارت دې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. د اسلامي امارت له لوري په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړیالانو د زده کړو بهیر ځنډېدو ته د غبرګونونو په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ناهیلي ښودلې او له اسلامي امارت یې غوښتي دي چې پر خپلې کړې پریکړې بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د لیندۍ په 13مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د نجونو زده کړې په اړه د دغه هیواد دریځ روښانه او ثابت دی. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې موږ باوري یو چې هره ښځه او نارینه په اسلام کې له زده کړو له مساوي حق څخه برخمن دي. خلک بیا وایي پاکستان ښه پوهېده چې طالبانو بدلون نه دی کړی او د همدې ورځې لپاره یې پر افغانستان واکمنان کړل چې افغانستان له پرمختګه شاته کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په تړاو د سرپرست حکومت پر پریکړې خواشیني څرګنده کړې ده. کرزي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هیواد پرمختګ، آبادي او ځان بساینه د دې خاورې د هر بچي، نجونې او هلکانو په تعلیم او زده کړې پورې تړلې ده. حامد کرزي ویلي د زده کړو مخنیوی نه یوازې د افغانستان پرمختګ او هوساینې ته زیان رسوي بلکې هیواد لا ډېر ستونزو سره مخ کولی شي. پخواني ولسمشر حامد کرزي پر سرپرست حکومت غږ کړی چې د سوکالۍ او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو، ښوونځیو او تحصیلي بنسټونو دروازې څومره ژر چې کیدای شي بیرته پرانیزي. حامد کرزي تر دې نږدې 2 اونیو بهرنی سفر وروسته نن چهارشنبه بیرته هیواد ته راستون شوی دی. امریکا وايي طالبان به له نړیوالې ټولنې نور هم لرې شي. د طالبانو حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو ځنډېدو پریکړې ته د غبرګونونو په دوام د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. د امریکا متحده ایالاتو سپینې ماڼۍ تېره شپه د ډسمبر په 20مه د لیندۍ په 29مه په دې اړه اعلامیه کې د طالبانو حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو ځنډېدو پریکړه غندلې او هغه خواشینونکې بللې ده. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا متحده ایالات په پوهنتونونو کې د افغان ښځو د زده کړو مخنیوي په اړه د طالبانو د نه منلو پریکړه غندي. دا خواشینونکې پریکړه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د نورو محدودیتونو لګولو او د هغوی د بشري حقونو او اساسي ازادیو د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشرتابه وروستۍ هڅه ده. سپینې ماڼۍ همداراز زیاته کړې ده چې دې کار سره به طالبان نور هم له نړیوالې ټولنې څخه لرې او د مشروعیت په اړه به یې غوښتنه رد شي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو سره د هغوی د چلند په څرنګوالي پورې اړه لري. عبدالله وایي له زده کړو د نجونو محرومول خواشینونکې دی. د اسلامي امارت له لوري په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړیالانو د زده کړو بهیر ځنډېدو ته په غبرګون کې د مخکیني حکومت د روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي چې زده کړې د ټولو له بنسټیزو حقونو څخه دی او له دې حق څخه د نجونو محرومیت خواشینونکی دی. عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې ټول هیوادوال د زده کړو د دروازو پرانیستل غواړي، زه هم د یو افغان په توګه هیله لرم او غوښتنه لرم چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو پر پریکړې د بیا کتنه وشي. د سالنګ لویه لار د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. دغه لار چې د پرله پسې چاودنو او اورلګېدنې له امله تړل شوې وه چهارشنبه غرمه مهال د لیندۍ پر 13مه
نیټه د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سرچینو په وینا د ژغورنې ډلو له ډیرو هڅو وروسته د قربانیانو مړي او د موټر سوځېدو برخې د نن ورځې تر 12 بجو پورې د سالنګ له تونل څخه وایستلې. اوس مهال یوازې کوچني مسافر وړونکي موټر کولی شي له دې لارې تګ راتګ وکړي. د سالنګ په تونل کې سرچینې وایي چې اوس د هوا د تصفیې او برېښنا سیستمونه فعال شوي دي. شنبه د لیندۍ پر 26 له اورلګېدنې او چاودنې وروسته د سالنګ په تونل کې 100 تنه مړه او کابو 120 نور ټپیان شول. د ویلو ده چې د قربانیانو خپلوان لا هم د تونل په دواړو لورو کې د خپلو کورنیو د غړو د پیدا کولو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره 500 میلیونه یورو مرسته کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې امنیتي سلاکار له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر دوامدار همکارۍ او مرستو ټینګار کړی. وایي په راتلونکي 2023 زیږدیز کال کې به له دغه هیواد سره 500 میلیونه یورو مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې امنیتي سلاکار ژواو دغه څرګندونې په کندهار کې له ولایتي چارواکو سره په خبرو کې کړي دي. هغه پرون کندهار ته سفر کړی و او هلته یې د کندهار له مرستیال والي او ځینو نورو مسؤلینو سره لیدلي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل ویلي د اروپایي ټولنې له امنیتي سلاکار سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سیاسي سلاکار زاهد الرحمن هم ملتیا کوله. هغه وویل د اروپایي ټولنې د دغو سلاکارانو د سفر موخه همدا وه تر څو له چارواکو او خلکو سره وګوري او هغه اړتیاوې چې خلک یې لري په خپلو پلانونو کې شامل کړي. د کندهار مرستیال والي هم د اروپایي ټولنې له مرستو او همکارۍ مننه کړې او د هغوی د خدماتو د لا پراختیا غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر امریکا ته روان شو. نږدې 10 میاشتې مخکې روسیې پر اوکراین حمله وکړه. په دې موده کې ولسمشر زیلینسکي بهر ته سفر نه و کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې غالبا یې نړۍ په دې حیرانه کړې چې د جګړو ډګرونو ته سفر کوي اوس واشنګټن ته د پوځي مرستې د جلبولو په خاطر روان دی. ولسمشر زیلینسکي په ټویټر کې لیکلي دي چې متحده ایالاتونو د سفر د اوکراین د مقاومت او دفاع د پیاوړتیا لپاره دی. تمه ده چې نوموړی له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته ورشي. روسیه وایي چې په اوکراین کې یې ځانګړي پوځي عملیات روان کړي دي او وایي چې دا عملیات د دې لپاره دي چې اوکراین د ماسکو په وینا د هټلر له نازي فکره خالي کړي او غیر نظامي یې کړي. د جګړې له پیله تر اوسه ولسمشر زیلینسکي د نړۍ په لسګونه پارلمانونو او انسټیټیوټونو او مؤسسو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي خو تر اوسه یې کله هم کوم هیواد ته سفر نه دی کړی. درنو کتونکو او اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او چې ستاسو په حضور کې مې درته وړاندې کړل. تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان ښې چارې ولرئ.